مننه کې هیلې او احترامات وړاندې کوم. بیا هم تاسو ټول درنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم د ضیا ټکنالوژي یوټیوب چینل ته. او نن مو د ویډیو عنوان دی څنګه کولی سو چې خپل د ټلیفون یا موبایل لپاره سکیجول یا مهالویش تعیین کړو، چې د هغه پر اساس به زموږ موبایل پر هغه معلوم وخت یا هم د سکیجول پر اساس یا هم د هغه مهالویش پر اساس ټوله زنګونه هغه خبرتیا به راځي، هغه به اتومات ډول بندوي، هغه خپل اصلي هدف څخه نه باسي. لومړي سر کې به دغه سیټینګز ته راسو، بیا وروسته دغه د نوټیفیکیشن بټن کلیک کوو، وروسته د ډو ناټ ډسټرب بټن وهو. نو دلته دا ډو ناټ ډسټرب چې لیکلی په د سر کې او دا آپشن فعاله کوو. کله چې مو دا آن کوي نو په اتومات ډول دلته یو علامه په سر کې راځي چې د هغه د دې ښکارندویي کوي چې نور موږ ته نوټیفیکیشنونه یا خبرتیاوې یا هم زنګونه نه راځي. او دغه د دویم قدم کې د خوب وخت دا یو عنوان دی چې مثلا ما یو دغه سرین جملې د خوب عنوان د خوب وخت صاحبه ورکړی، تاسو کولی شئ چې هر عنوان ورکړئ، هغه په اتومات ډول ستاسو په ټلیفون په نوټیفیکیشن یا پالورډ نوټیفیکیشن بار چې ورته وایي نو هلته به دغه کوم څه چې تاسو ورته لیکئ هغه به راوړي. او ایوری ډے دلته تاسو کولی شئ چې دغه وخت یې تعیین کړئ چې مثلا سیټ ټایم کې څومره وخت، مثلا د شپې د 11 بجو څخه د سهار تر 5 بجو 14 بالا پورې دغه کم خبرتیاوې هم زنګونه دي دا به په اتومات ډول بندېږي. او دلته د دا ورځو کې بیا تاسو کولی شئ چې ورځ ورته تعیین کړئ. مثلا موږ نه غواړو د فرایډې یعنې جمعې په ورځ دغه سکیجول یا مهالویش نو ټول ورځ کې، نو دا به د سیو بټن به و دا به اتومات جوړ شي. نو په دې کې دلته کالز اینډ میسیجز دغه شان الاود، یعنې دې ته اجازه شته راځي به خو غږ به یې نه اورېدل کېږي. سامیت ویډیو خوښه شوې نو حتما چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه.